आलिम है क्या, ये बाब फसाहत में देखिए, तक़वा को इसके बाब इताअत में देखिए, इसका मकाम बाब इबादत में देखिए, हल यस्तविल्लज़ीना की आयात में देखिए। कुरान कह रहा है सरासर कोई नहीं, दुनिया में आलिमों के बराबर कोई नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरन, बारकल्लाहु फ़ी सौतिक। दऊ मुहतरम क़ारी साहब अब्दुल्ला लदे नफस मुंग सरद बयान द पारा ज़मुंग द जामिए मुतखस्सिस शागिर्द अगीत दावत करकुम निज़ामुद्दीन बिन शाह ज़मान ता चगराशी अवतासुता बखपल मौजू बांदे खिताब की। निज़ामुद्दीन बिन शाह ज़मान खान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्दा। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुर्तज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। द अल्लाह रब करीम शुक्र अदा कोम چې الحمدلله زمونږ درسي دا کال د الله په فضل و کرم سره اختتام ته ورسېدو او نن یو ښایسته او مبارک محفل ته ټول حاضر شولو، ولله الحمد. اولا د جامعي والاو شکریا ادا کوم، د ټولو اراکینو خصوصا د خپلو اساتذه کرامو حفظهم الله تعالی عنهم چې زمونږ سره شپه ورځ خواري او محنت وکړو. نن د هغې په کوششونو او محنتونو باندې او د الله په فضل و کرم باندې دې وخت راورسېدو. دویم د راغلو ټولو مېلمنو شکریا ادا کوم چې دیو زمونږ د تسلی دپاره او حوصله افزایي دپاره خپل قیمتي وختونه ولګول او ځان یې تکلیف کې کو. الله رب العالمین د دیو له دنیا او آخرت کې د دې بدله ورکړي. دین اسلام دا عبارت دی د قرآن او د حدیث نه. د قرآن او د حدیث زده کړه، د قرآن او د حدیث علم ته علم شرعي ویل کېږي. علم شرعي د اهمیت لپاره او د فضیلت لپاره دا خبره کافي ده چې بنده په دین اسلام باندې هغه وخت پورې عمل نشي کولی تر څو چې په علم شرعي باندې ځان نه پوهه کړي، بلکې صرف او صرف د الله عز وجل په صحیح طریقو سره بندگی هم نشي کولی تر څو پورې چې دین شرعي نه وي زده کړی. دا د دین شرعي او د علم شرعي خصوصیت دی او دا د هغه د اهمیت لپاره کافي ده. الله رب العالمین فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. وی پیغمبر ووایه آیا برابر دي هغه خلک، هغه کسان چې پوهه لري او هغه کسان چې پوهه نه لري؟ یقینا نصیحت اخلي د صفا عقلونو والا چې د هغې عقلونه صفای او خالص عقلونو والا. د عقل والا دې ته نه وایي چې هغه د ډېرې سفرې کړي وي، د عقل والا دې ته نه وایي چې هغه د ډېرې جرګې معرکې کړي وي، بلکې یو انسان چې د قرآن آیات واورېدو او داسې یو نوراني او ښایسته محفل ته حاضر شو، باید هغه له پکار دي چې هغه داسې عزم د ځان سره وکړي چې زه به آینده د باقي عمر په علم شرعي کې لګوم، د هغه په زده کړه کې او د هغه په حصول کې لګوم، او کم از کم د خپل اهل و عیال نه د خپلو بچو نه به یو داسې فرد، یو کس د علم شرعي د حاصلولو دپاره وباسم. دا به زمونږ نصیحت اخیستلي، دا به زمونږ د دې آیات نه نصیحت اخیستلي چې موږ د دې آیات نه نصیحت واخیستو. علم شرعي چې دی
دا ډېرې شعبې لري. په هغې کې یوه شعبه او خصوصي شعبه چې ده هغې ته علم الحدیث ویلی کېږي. دا د شریعت اسلامي دویم مصدر دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وَنَذَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ. وی تر تازه دی چې الله رب العالمین هغه سړي لره، هغه کس لره چې زموږ حدیث یې واورېدو او هغې نورو ته ورساو. د دې وینا لاندې سفیان بن عیینه رحمه الله فرمایي وی ما من احد یطلب حدیثا الا نذر الله وجهه. وی داسې یو کس نشته چې هغه د علم الحدیث طلب کوي، په حدیثونو پسې دی د کوره مسافر شي او الله رب العالمین دی د هغه په مخ کې تر تازهګي راوستي. چې څوک هم ګوري چې د هغې مشغله د قرآن او د حدیث سره او د علم الحدیث په زده کړه کې ده، الله رب العالمین به د هغې په مخونو کې تر تازهګي او نورانیت ایښودی. علم الحدیث دا یو علم الحدیث روایتا، بل د علم الحدیث درایتا. علم الحدیث روایتا دا مشتمل دی په اقوالو د نبی صلی الله علیه وسلم باندې، د هغه په افعالو باندې، د هغه په تقریراتو باندې او د نبی صلی الله علیه وسلم په صفاتو باندې، او دا عام دی موږ تاسو ټول یې پیژنو الحمدلله. بل علم الحدیث درایتا په هغې کې بحث کېږي د حدیث د سند او د متن نه، د هغې د احوالو نه بحث کېږي، د حیثیت د قبلولو او د رد کولو نه. او زما موضوع هم دا ده علم الحدیث درایتا. دا ډېر لوی اهمیت لري، ډېر زیات اهمیت لري. ابن حجر رحمه الله فرمایي وی دا علم الحدیث ډېر زیات ضرورت لري او خاص کر وی دې ته چې احتیاج دی په درېو علومو کې ورته ډېر زیات ضرورت دی. علم التفسیر کې، په علم الحدیث کې او په علم الفقه کې. علم الحدیث خو موږ تاسو ته معلوم دی چې د علم الحدیث بنیاد هم دا دی. علم التفسیر غوره تفسیر، اعلی تفسیر چې دی د قرآن کریم هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په اقوالو باندې کېږي، د نبی صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې کېږي. او هغه ممکن نه دی مګر تر څو چې تا علم الحدیث نه وي زده کړی، تا ته به د حدیث ټول علوم خصوصا درایت دا به ستا په ذهن کې، ته به د حدیث صحت او ضعف پیژنې. اله به ته د یو آیات تفسیر کولی شي د نبی صلی الله علیه وسلم د مراد مطابق. بیا دویم اهمیت، دریم علم چې دی علم الفقه، هغه استنباط دی د قرآن او د حدیث نه. او د قرآن او د حدیث نه چې استدلال کې استنباط دی کې خاص کر د حدیثو نه، نو د حدیث سند به صحیح وي. د حدیث سند چې صحیح وو او د یوې مسلې استنباط دې وکړو، دا مسله عظیمه مسله ده او مقبوله ده. او چې د حدیث سند صحیح نه وو او ته به ترې ډېر شه مسائل مستنبط کې، لیکن چې د حدیث سند صحیح نه دی، د هغې نه ستا استدلال، ستا مسلې استنباط ته ځای نه نیسي. دویم اهمیت د دې علم چې دی هغه د دین اسلام حفاظت. دین اسلام د دې په وجه باندې محفوظ کېږي د تحریفاتو نه، د تبدیلاتو نه. د صحابه کرامو د زمانې نه چې کله به د صحابه کرامو په خبره کې شک پیدا شو چې آیا د دې نسبت نبی صلی الله علیه وسلم ته صحیح دی که نه دی صحیح، نو هغې به د هغه کس نه ګواه طلب کاوه په دې باندې چې بې باکي ونشي په دې کې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته د هره غټه وړه خبره منسوب شي. او دا د دین اسلام خصوصیت دی دا علم. په نورو ادیانو کې داسې علم نه و چې هغې د خپله خبره چې د خپل پیغمبر ته منسوب کړي یا د پیغمبر ملګرو ته چې صحابه کرامو ته ویلې شي هغې ته منسوب کړي. داسې د هغې سره داسې وینا نه وه چې هغې ویلي چې دا په صحیح سند سره زموږ د پیغمبر نه ثابته ده. دا صرف او صرف د دین اسلام خصوصیت دی چې الله رب العالمین دې امت له ورکړی دی. نن هر غټه وړوکې دا ویلی شي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ده، تر څو چې دا خبره په صحیح سند سره ثابتي. هر غټه وړوکې ویلی شي، په هغې قسم کولی شي، په هغې باندې طلاق اچولی شي، او دا به حانس نه وي په دې خبره کې چې د هغه حدیث سند صحیح وي.
عبد الله بن مبارک رحمه الله به ویلي ویل الاسناد عندي من الدين، دا سند چې دی دا زما په نسبت باندې دا د دین حصہ ده. که چېرته کې دا سند نه وي نو لقال من شاء ما شاء، چا چې څه غوښتلی بس هغه به بیانولی او په دین کې به ورځای کولی او د دین حصہ به یې ګرځولی. لیکن الله رب العالمین دې امت له داسې یو دین ورکړی، داسې یو علم ورکړی دی چې علم الحدیث ورته ویلی شي چې د دې په بنیاد باندې څوک په دین کې تحریف او تبدیل نشي کولی. څوک که هر څومره ځان ته فصیح او بلیغ ووایي د هغه خبره به د نبي صلی الله علیه وسلم د خبرو نه داسې صفا ویستلی شي لکه څنګه چې ویښته د وړو نه ویستلی شي. او ډېرو زنادقو ډېرو بدو خلکو داسې کوشش کړی دی، ناکام کوشش یې کړی دی. الله رب العالمین هغه رد کړی دی د محدثینو په ذریعه باندې. سفیان ثوری رحمه الله به ویلي ویل ملایکې چې دي الملائکة حراس السماء، دا ملایکې چې دي دا په اسمانونو باندې د دین اسلام حفاظت کوي. وحراس الارض اصحاب الحدیث، دا اصحاب الحدیث چې دي دوی په ځمکه باندې دین اسلام حفاظت کوي. الحمدلله په دې دین کې داسې امامان تیر شوي دي، داسې محدثین تیر شوي دي چې چا څومره زندقت کړی دی هغې ول رد کړی دی او هغې په دین اسلام کې د هغې هغه بدې او دروغ خبرې نه دي پرېښي. د کم د وخت د قلت د وجې نه یو عظیم اهمیت د دې علم چې دی هغه دا چې تا ته به د نبي صلی الله علیه وسلم د خبرو اهمیت معلوم شي. په ټولو خبرو کې به د نبی صلی الله علیه وسلم خبره بیل شانته کې وي، په هغې به یو قسم له رڼا پرته وي، په هغې به خوبصورتي پرته وي، ستا به په ایمان کې زیادت پیدا شي، ستا په یقین کې زیادت پیدا شي چې دا زموږ د نبی صلی الله علیه وسلم خبره ده. دا چې کله انسان دې میدان ته راشي او په دې علم او په دې فن کې څه نه څه مطالعه او څه نه څه کتابونه ووایي، د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې زموږ دا محنتونه خصوصا موږ سره استادانو ډېر زیات محنتونه کړي دي، الله رب العالمین دې په دواړو جهانونو کې قبول کړي او الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي چې په داسې علومو کې محنت او کوشش وکړو چې په هغې باندې زموږ دین اسلام بنا دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.